السلام علیکم قدرمنو ملګرو، تاسو سره یو بل تازه خبر شریکوم چې اویس باره کې د کومې جینۍ خبرې کیږي. هغه جینۍ هم پولیسو ته بیان ریکارډ کړی دی، خو څه یې ویلي دي دا ټول معلومات را سره همدلته په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو یې هم په خپله واورئ. د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د اویس شهید قاتلان د چارسدي پولیسو نیولي دي چې د هغوی نومونه الیاس، عابدین او اسد دي. عابدین د دې خبرې اظهار هم کړی دی چې اویس زما خور ته تاویدو را تاویدو او موږ د اویس کشر رور امتیاز ته هم څو ځل ویلي دي او د اویس خور چې په الیاس واده ده هغې ته مو هم ویلي دي، خو بیا هم اویس سم نشو، یعنی هغوی ورته وینا نه وه کړې. خو د امتیاز یو نږدې ملګري موږ سره دا خبرې شریکې کړي دي چې هغه جینۍ هم پولیسو ته خپل بیان ورکړی دی د کومې جینۍ باره کې چې د اویس خبرې کیږي. هغې ویلي دي چې اویس به زموږ کور ته یو اختر او بل اختر راتلو او هغه هیڅکله هم موږ کره داسې نه دی راغلی څنګه چې دې واقع ته رنګ ورکول کیږي، او نه هغه زما سره څه تعلقات لرل. زما رور عابدین او زما تره الیاس چې کومې خبرې کړي دي هغه دروغ دي او دوی کوشش کوي چې په دې طریقه باندې د اویس د قتل حقیقت پټ کړي. جینۍ وایي چې اویس داسې هلک نه او زما رور هسې دروغ او پروپاګنډه جوړه کړې ده. د یادولو وړ ده چې د عابدین خورکۍ دا بیان په کاغذ لیکلی پولیسو ته ورکړی دی او د هغې نه انټرویو نه ده اخیستل شوې، یعنې صحافیان ورسره انټرویو نه ده کړې. خو قاتلان بیا هم خپله خبره کلکه کوي او په خپله خبره کلک ولاړ دي چې د عابدین خورکۍ سره د اویس غلط تعلق و. دوستانو که وکتل شي نو رښتیا هم داسې ښکاري چې دا یو انتقامي مرګ دی، ځکه که دوی دا هلک پویولو نو دوی له پکار و چې پلار ته یې ورته ویلي وو، خو چا چې ډز کړی دی هغه د اویس اوښی دی، یعنې د اویس خور پرې واده ده چې الیاس نوم یې دی. هغه وایي چې عابدین او اسد ځان سره اویس بوتلو او زه ورپسې ورغلم او ما اویس سره خبره هم نه ده کړې او قتل کړی مې دی. نو د دې خبرو نه معلومیږي چې دا یو انتقامي مرګ او دوی د هغه د قابلیت نه سوځېدل هیڅکله هم د جینۍ معامله نه ښکاري، خو دې بدبخته خلکو خپله خور بدنامه کړله. خو بیا هم د دې خبر نور تفصیلات به هم په نن سبا کې مخې ته راشي. قدرمنو، دا تازه خبر هم دومره و. ویډیو در سره لایک کړئ، په آینده کې له نورو په زړه پورې او تازه معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مې په لوی الله سپارم، د الله په امان.